نو روژه چې ده هغې داسې عبادت دی. پیغمبر علیه السلام حدیث قدسي را نقل کی چې الله تعالی وایي الصوم لی، روژه خو دې بنده زما دپاره ونیوله و انا اجزا به، زه به د دې روژې په بدله کې د تور کول کېږم. او دا ښکاره خبره ده من کان لله کان الله له، چې کوم څوک یو عمل د الله تعالی د رضا دپاره کوي الله تعالی د هغې بنده خپل جوړېږي. او ما درته ویل چې الله تعالی د هغې بنده خپل سو بیا پر هغه سړي باندې د زندګۍ ټولو مشکلات اسانه دي. نو روژه دا د الله تعالی د رحمت میاشته ده او دا د الله تعالی د برکت میاشته ده. روایت کې راځي چې کله د قیامت میدان راس نو د قیامت عام انسانان هغې د حساب و کتاب په ترتیبو کې په ګرمیو په سختیو کې مستغرق، لیکن الله تعالی د عرش سلاندې چې صرف د عرش سایه ده د هغې سلاندې یو سترخان اوار کی، پر هغې سترخان باندې د جنت بهترین نعمتونه پراته دي او د جنت پر نعمتو باندې یو څه کسان ناست دي او ټوله د قیامت انسانان به ورته حیران وي چې دا انبیا دي ایا دا شهدا دي ایا دا صالحین دي دا صدیقین دي دا څوک دي دا خلک چې عام انسانان هغه د قیامت په حساب و کتاب کې مستغرق دي، لیکن دی سره الله تعالی د دوی مرسته په داسې بهترین او ښایسته نعمتو باندې کړې ده. نو بیا به هغې د ملایکو څخه پوښتنه کوي چې دغه نیکبخته انسانان څوک دي. نو ملایکې به دوی ته دا معلومات ورکوي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د امت هغه بندګان دي چې کم چا په دنیا کې روژه نیولې وله، د هغې عوض الله تعالی نن د قیامت په میدان کې د جنت په نعمتو باندې ورکوي. او چې کم څوک د روژه نه ده نیولې یا د روژې څخه کم قومونه بې نصیبه پاته سوي دي نو پر هغې باندې به نن د قیامت او د حساب و کتاب ټولې سختۍ ورباندې تېرېږي. نو مقصود می دا دی چې روژه دا د الله تعالی د عبادت میاشته ده. په کال 12 میاشتو کې بیا پر سړي باندې داسې بهترین ورځې، داسې د عبادت بهترین سیزن، داسې د عبادت بهترین موسم پر انسان باندې نه راځي لکه دا و چې کوم انسانانو باندې را روانه ده.